خدا خپل خبرې نیوان نورو کله چې د عقیدې مرګره پیدا کړ داغه نظریه دی برابر کا دا عقیده دی برابر کا هغه بیا چرې نرستو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یتیم بچو او داسې یتیم او داسې غریب او داسې عاجز چې د هغه د بوتلو د هغه د اخیستو لپاره څوک تیارېدل نه ځکه د عربو دا دستورو ای په ژبه خپله باندې ډېر مینو څنګه چې پښتانه په خپله ژبه میني وایي خلک به وایي د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم نو هغه یې په خپله ژبه ډېر مینو او هغه چې بچی به د خبرو زده کولو شو نو هغه به بانډي ته لېږه ځکه د بانډیوالو ژبه صفایي خارې سره چې د هغه ژبه صفا نه وي